Jungle. السلام علیکم، زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. راځئ چې وګورو له ټولو اول سر خبرونه. ملک ته نورې قرضې پکار دي. عبدالحفیظ شیخ د کرونا وایرس د وبا نه مخکې ملک په معاشي توګه باندې مستحکم شوی و. په درګۍ کې د لارې په تنازع باندې سکرونو په یو بل باندې فایرنګ وکړو. 3 مړه او 2 زخمیان شو. په مړو کې 2 وروڼه او په زخمیانو کې 3 ماشومان شامل دي. انجمنی دکانداران هتیان ایډیشنل اسسټنټ کمشنر قیصر کونډي ته شیلډ ورکړ. دا شیلډ د انجمن صدر سردار بادر په خپلو لاسو ورکړ. راځئ چې وګورو د دې خبرونو تفصیل. د خزانې د پاره د وزیر اعظم مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلي چې ملک د چلولو د پاره د نورو قرضو ضرورت دی. د وینا مطابق د کرونا د وبا نه مخکې د ملک معیشت استحکام طرف ته روان و. په ملک د قرضو بوج ورو ختمېده، خو ولې اوس ملک د نورو قرضو نه بغیر چلول مشکل دی. د انکشاف وکړو چې IMF د قرضو د پاره په بجټ کې نور سخت شرایط پیش کړي دي، خو ولې نوره قرضه اخیستل ضروري دي. په درګۍ وزیر آباد کې سکرونو د لارې په تنازع باندې په یو بل باندې فایرنګ وکړو. د فایرنګ په نتیجه کې 3 کسان مړه او 2 کسان شدید زخمیان شو. په مړو کې 2 سکرونه او په زخمیانو کې 3 ماشومان هم شامل دي. د فایرنګ په نتیجه کې 3 مړه او 2 کسان زخمیان شو. په جلاله کې د نامعلومه کسانو د فایرنګ په نتیجه کې حبیب الله په مقام مړ او معاذ شدید زخمی شو. د جلاله په مقام باندې نامعلومه کسانو فایرنګ وکړ چې د فایرنګ په نتیجه کې حبیب الله په مقام باندې مړ او معاذ شدید زخمی شو. د نامعلومه کسانو د فایرنګ په ضد کې حبیب الله او معاذ راغله. حبیب الله مړ او معاذ زخمی شو. د انجمنی دکانداران هتیان نوی تنظیم ایډیشنل اسسټنټ کمشنر قیصر کونډي ته شیلډ ورکړ. دا شیلډ د انجمن صدر سردار بادر په خپلو لاسو باندې ایډیشنل اسسټنټ کمشنر قیصر کونډي ته ورکړ. په دې موقع د انجمن نور مشران او د PTI کونسلر حمید خان هم موجود وو. د پولیس تانې لونخوړ د علاقې مجسټریټ ایډیشنل اسسټنټ کمشنر قیصر کونډي د عزیز احمد سره د په میډیکل سنټر کې ملاقات وکړو. په دې ملاقات کې د PTI مقامی مشر او د انجمنی دکانداران هتیان صدر سلطان لالا هم موجود وو. دا ملاقات په ډیر خوشګوار ماحول کې وشو. کتونکو د دارنګي تازه ترین خبرونو کتلو د پاره پښتو پوینټ کتل خپل معمول جوړ کړئ.